افغانان په لوی مشکل کې نیم افغانستان تیار شو. تاجکستان برېښنا ولې قطع کړه او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه افغان حکومت په هیڅ برخه کې هم بنیادي کار ونه کړ. حامد کرزي په خپل وخت کې په میلیارډونو ډالرو له ګاونډیو هیوادونو برېښنا وفیرله او په خپلو سپاندو اوبو یې هیڅ ډول پانګه اچونه ونه کړه. دغه راز ولسمشر غني چې په کمپاینونو کې به د بندونو او د اوبو د مهار چغې وهلې د حامد کرزي لارې تعقیب کړه او د ځان بسیا یعنی په لورې هیڅ ډول ګام وانخیست. څنګه چې هغه متل ده چې وایي پردی کټ تر نیمې شپې وي او مالک یې هر وخت غوښتی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن سهار 9 بجې افغانستان ته له ګاونډي هیواد تاجکستان وارداتي برېښنا له 3.5 میګا واټونه 40 میګا واټو ته راښکته شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت یې لامل په تاجکستان کې د اوبو کمښت بولي. اوس د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي د برېښنا انرژۍ د کمښت ستونزه د ازبکستان نه د برېښنا پر پیرلو حل کړي او پلازمینې کابل ولایتونو ته د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. برېښنا شرکت د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ستونزې تر حل پورې به له کورنیو سرچینو په نوبتي ډول ګټه اخیستل کیږي. په هر حال د یادولو وړ ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د تاجکستان نه هم پوره وړی دی او ویل کېدل که د برېښنا شرکت د تاجکستان پیسې ورنکړي تاجکستان به خپله وارداتي برېښنا پر افغانستان پرې کړي. اوس داسې شک هم موجود دی چې تاجکستان به دا برېښنا د اوبو د کمښت له وجې نه بلکې کېدای شي د فساد او په وخت د پیسو د نه ورکړې له امله یې قطع کړې وي. په هر حال افغانستان چې خپله پرېمانه اوبه لري او کولی شي چې له اوبو یې برېښنا تولید کړي اما بدبختانه حکومت ورته تر اوسه اقدامات نه دي کړي او د افغانستان په سلو کې 15 سلنه اوبه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته روانې دي. هیوادوال په حکومت نیوکه کوي چې له خپلو اوبو ګټه نشي پورته کولی او نه پرې د برېښنا ډیمونه جوړوي. برېښنا له نورو هیوادونو پلوري او د هیواد په اوبو دښمن هیوادونه پاکستان او ایران مزې کوي. خلک اوس د برېښنا له نشتون څخه سخت په تکلیف کې دي ځکه له یوې خوا کاروبارونه درېږي له بلې خوا سخته ګرمي او له نیم زیات افغانستان په تیاره کې دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوه ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.